بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، الله مې روغ رمټ خوشحال او په روغ سره ټوله دوستانو، موږ د انګریزي دپاره وختي هم پیشنهاد کړی ولو چې موږ د انګریزي دپاره یو داسې ترتیب لرو، یو داسې قرس جوړوو چې هغه به انشاءالله در لسو سبقانو کم چې لسو سبقانو ته به رسېدلی نه وي چې څوک پر دې باندې کوشش وکړي. بالکل به هغه څوک کولی شي چې دی د انګریزي لوست وکړي، یعنی د انګریزي خط مکمل دی ریډینګ کولی شي، ویلی به شي. او بیا په آینده سبقانو کې بیا ګرامر هم موږ لرو. د ګرامر خپل ځان ته ترتیب دی. ګرامر ضروري شی دی د هر زبان دپاره، د هرې ژبې دپاره خپل ګرامر دی. مثال د طالب علمان دپاره لکه موږ چې د عربي دپاره صرف و نحو وایو، دغه رقم د هرې ژبې دپاره صرف و نحو شته، نو دې ته ګرامر ویل کېږي د انګریزي زبان دپاره. انګریزي زبان کې ګرامر ډېر غټ غټ کارونه کوي چې هغه د زمانو سره تعلق لري. هغه الفاظ تا ته ښیي چې هغه الفاظ چې د نر ښځې سره تعلق لري هغه تاسو ته ښیي. هغه الفاظ چې د نباتاتو جماداتو سره تعلق لري هغه تاسو ته ښیي. نو دا ډېر ضروري دی. دوستانو، موږ تاسو ته وختي هم دا ویلي وه چې تاسې د ځان سره 3 نوټبوکه یعنې 3 کتابچې په دا مثل تاسې د ځان سره انګریزي کتابچې کښېږدئ. د انګریزي کتابچې د لیکلو چې خط موږ څنګه پکې لیکو دا طریقه هم درته ښیم. دا هم یو خپل خاصه طریقه لري. داسې نه دی چې پر یو خپل طبیعت باندې څوک په انګریزي کتابچه کې خط لیکي. دا یو خپله اندازه لري چې په دا اندازه به خط لیکل کېږي. نو دوستانو، ستاسو څخه دا یوه هیله لرم چې کم سبقان موږ نشر کوو د هغه په زده کړه کې تاسې کوشش کوئ. تاسې د سبقه په زده کړه کې کوشش کوئ. موږ به انشاءالله تاسو ته د سبقانو په درسو کې کوشش کوو. سبقان به درته نشر کوو وخت په وخت باندې. که چیرې تاسې کوشش وکړئ د سبقه په درس کې په تعقیب کې ښه تعقیبوئ سبق، نو زما به نوره مینه محبت پر دې باندې زیاتېږي. ستاسې سره به زه کوشش کوم، ستاسې غوښتنې به زه پوره کوم. چې تاسې کومه غوښتنه لرئ چې په دې اړه موږ ته درس جوړ کړه هغه به زه درته جوړوم. که چیرې تاسې په سبقه کې کوشش نه وکړئ، نو بیا به زه داسې درسونه نشر کوم چې زما طبیعت څه وایي، ما ته اساني ما ته ګټئ، بیا به هغه شیان زه تاسو ته نشر کوم. نو ستاسو د ټولو څه دا هیله لرم چې په سبقه په درس کې کوشش وکړئ، په زده کړه کې کوشش وکړئ. چې کم لیک کوئ دا 3 کتابچې ما یادې کړي د دې دپاره دي چې په یوه کتابچه کې موږ ګرامر نوشته کوو، په بله کتابچه کې هغه الفاظ چې د شیانو د نومونو سره تړاو لري هغه نوشته کوو. مثال لکه اوس درخت دي، رنګونه دي، حیوانات دي، د دې نومان. او په بله کتابچه کې هغه شیان موږ نوشته کوو چې هغه سیاسي الفاظ دي چې د سیاست سره تړاو لري. نو دا 3 سره ضروري شیان دي، ګډ وډ یې نه سره لیکو. دا بیا تاسې ته په آینده کې هم په کار درځي دا الفاظ. او دلته په لیکلو کې بیا دا ګټه درته کوي چې ستاسې به خط باندې پوخ شي. انګریزي خط کې به تاسې بیا وکوئ چې انګریزي خط به بیا لیکلی شي په اساني سره. نو دوستانو، زه ستاسو ته سبقان نشر کوم، تاسې د زده کړې کوشش کوئ. که چیرې یو داسې کار ولو چې ستاسې ورته ضرورت و زما څه به غوښتنه کوئ په کمنټو کې. که چیرې د یوټیوب د لارې تاسې ګورئ هم به کمنټ کوئ. که چیرې تاسې د فیسبوک د لارې ګورئ او که چیرې د واتساپ د لارې ګورئ، واتساپ د لارې چې ګورئ هم انشاءالله موږ به وخت په وخت باندې د ګروپ مخ خلاصوو، ستاسې غوښتنې به کې اورو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د دعاګانو په هیله یم. مننه، خوشحاله اوسئ.